موږ بعضې خلک په ځان نه پوهېږو د خدای کار دی تاسو وګورئ د مځکې اوبه پر ختمېدو سوې د اسمانه رااورې نه خلک دغه اوس اریان دي خلکو بوچ هغه ښایسته ښایسته باغونه اراکه ختمې که دا خو به یو څو ورځې دا حال خلک په ټانکیانو باندې باغونه اوبوي دا په اوبېږي یو څو ورځې بعد به بیا سیل سره کوو چې بیا څنګه حالات راځي که موږ و تاسو دغه حالت منقلب نه کوي دا مې پرې نه شوی الله ته مې ونه ژړل الله ته تسلیم نه سو سر د عاجزي مې ټیټ نه کوي و الله ته د الله څه ونه بیرېدو د الله پر قانون برابر نه سو د پیغمبر علیه السلام پر طریقه را برابر نه سو در دې به نورې سختي الله راوړي الله ذره احتیاج ولکه نه موږ ته لري نه ولکه زموږ عبادت ته لري راسي ځانو کې اصلاح کاوه خپل کار برابرېږي دغه د الله تعالی رحمت اورېدل باران د زما او ستا په لاس کې دي چې د الله نه وغواړو الله بیا راکوي چې ورته سم سو چې ورته سم سو یاد ساتئ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ژاړي جبریل امین را شو وسو وای الله پاک سلام وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته واپس ته مې ژاړي د اسمانو فرشتو ستا پر ژړا وژړل مې ژاړي تا هغه د عربو مقوله نه ده اورېدلې عرب وای ولکل داء دواء الا الموت د هر درد علاج ستا خو یو مرګ دی هغه د هغه علاج نسته د هغه علاج نسته اڅوک نسی ګرځولی الله یې راولي مخلوق له الله مرګ راولي دا به راځي ګورئ حضرت جبریل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ورته ووایي چې اسانه دی د دې 500 خبرو علاج اول شی مرګ دی د هغه سختۍ دي کم څوک چې د سهار لمونځ کوي په پایبندي یې کوي په جومات یې کوي سم یې په اوداسه کوي ښه رکوع سجده پکې کوي الله رب العزت پر دغه سړي باندې د مرګ سختۍ نه راغله دوهم شی قبر و د قبر وحشت و تنګي کم سړی چې د ماپښین لمونځ په ښه اوداسه کوي په ښه خضوع او په ښه عاجزي باندې کوي په سمه طریقه باندې کوي الله رب العزت د قبر وحشت و بربریت دا پر دې سړي نه راځي کم سړی چې د سوال سره د نکیرو د منکر مخکیږي روب باندې راځي وهم باندې راځي په کم کیفیت دی ورته راځي چې سړی د مازګر لمونځ کوي الله پاک ملایکې په ډېر ښایسته شکل کې ورته راغلي د مازګر لمونځ په سمه طریقه باندې کوي په جومات باندې کوي هغه الله پاک د دې نه ساتي څلرم شی چې خلک ورته وارخطا وه چې دا د هر سړي مخ ته راتلونکی دی دا ترازو دی دا هغه په حشرګاه کې تلل دي سپکوالی و دروندوالی دي کم سړی چې د ماښام لمونځ په خپل وخت کې کوي په خشوع او عاجزي باندې کوي په سم اودس باندې کوي په سمه طریقه یې کوي الله به د هغه د نیکۍ ترازو درونوي دروندوالی وکړي پنځم شی چې هر سړی ورسره مخ دی هغه پر پل صراط باندې تېرېدل دي کم سړی چې د ماخستن لمونځ په ښه اودس په ښه خشوع خضوع باندې په عاجزي باندې کوي الله رب العزت ته په تسلیمۍ باندې کوي هغه سړی به الله تعالی د پل صراط باندې د برق په شان تېروي د بجلۍ په شان باندې بس اسانه مسله پنځه عقوبات مخ ته را روان وه پنځه لمنځونه الله په موږ و تاسو باندې فرض کړي دي حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي 5 صلوات افترضهن الله پنځه لمنځونه الله فرض کړي دي د دې احسان موږ منو چې الله په موږ فرض کړي دي پنځه تکلیفونه په دې راسه ګرځي منځونه سم کوي تکلیفونه به راسه وګرځي
عاجزی په ځان کې پیدا کړي خشوع و خضوع په ځان کې پیدا کړي مشقتونه به الله دفع کړي دا به الله پاک رسول حضرت سری سکتی رحمه الله فرمایي یو زنانه و په کلي کې سپین سرې بوډۍ و په دې مشهوره و چې د تهجد لمونځ ډېر کوي دا چې به د تهجد لمانځه ته ودرېده ډېره په عاجزي به الله پاک ته ودرېده الله تبارک وتعالی ته بې خواست وکړي ولیا الله زستا عبادت کوم ښه اودس پې تازه کړي په ښه صفا کالو جامو باندې راغله وبدرېده نیت بې چینت بې تړي د دې مخکې بې دا دعا کو ولیا الله ته ما هم وینې شیطان هم شیطان ما وینې زه نه شیطان پر ما زورور دی زه نه یم پر زورور یم سپین سرې یم بوډۍ یم څنګه راچپه نه یم پر زورور یا الله ته پر شیطان زورور یې دی د هر بد کار زما څه ګرځولی که دی زما د بدۍ اراده لري یا الله راسوي دی پر تا نه دی زورور دی ستا یو کار لا هم نسی منع کوی ته د هر کار منع کوی یا الله زه د دې شیطان لعن نه ستا په ذات پناه غواړم ته مې ځینې وسات د دې شیطان نه مې وساتې بیا به د هغه وروسته عبادت شروع کړي لمونځ داسې لمونځ به کوئ په داسې شان باندې به عبادت کوئ چې تا به ویله چې الله پاک ویني لرزه به یې پر بدن باندې راکړه په داسې شکل کې دا یوه زنانه د ګوري داسې عبادت حضرت سری سکتی رحمه الله فرمایي چې کله به په لمانځه باندې ولاړه وه خو حالت به یې د رېږدېدي و د رفېدو چې کله به رکوع ته ولاړه در دې به هم زیاتېدي چې کله به سجدې ته ولاړه بیا به یې د سینې څه داسې اواز پورته کېدی تا چې ولکټه و ایښې داسې به یې ژړل د لمانځه د فراغت نه وروسته به په کور کې چا پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو ولې ول زما یو وړوکی بدن دی او هغه لوی ذات ته ولاړه یم او هغه لوی ذات ته ما سر په سجده باندې ایښی دی هغه ذات ډېر زورور دی هغه ذات دپاره ما لمونځ کوئ الله پاک دې زما څخه قبول کړي هغه د زنانې حالت دی ګوري الله رب العزت دغې زنانې ته جنت ورکړي په لمانځه کې الله ورته مرګ ورکړي د سجدې په حالت کې الله ورته مرګ ورکړي جنت ته ولاړ حضرت ابن جوزی رحمه الله فرمایي زبردست عالم دی د دنیا په بغداد کې یو مؤذن دی اذان کوي اذان 40 کاله یې اذان کړی دی 40 کاله پورې په خپل ګریوان کې به ګوري چې د الله سبیره نه الله ته سمیدل نه زړه کې د سمنی په لمنځو سړی نه خلاصېږي په روژو سړی نه خلاصېږي عقیده سمه غواړي پوچه مفکوره د الله نه ده خوښ پوچه عقیده د الله نه ده خوښ دغه سړی چې په بغداد کې مؤذن دی اذان کوي 40 کاله یې په مسجد کې اذان کړی دی صالح نومیږي نوم یې صالح دی نیک بزرګ سړی د کلي خلک ټول عقیده پر لري چې دا ښه سړی دومره وخت یې اذان کړی دی اخ مسجد کې بجلی نسته سربیره پورته سو چت ته وخاتې اذان کوي شاوخوا د عیسایانو و نصرانیانو کورونه دي دی چې چت ته وختې هلته یې سرای ته وکته د بل
د بل سرای ته چې وکته یو انجلۍ پکې ګرځي پر هغه باندې ناولی نظر ولګي الله پاک دې موږ وساتي الله پاک هم سړی په یو عمل راټینګوي ځان ته یې رسوي سپین سری په یوه تاجدو باندې جنت ته بوت او په کلونو کلونو عبادت به دې کړی الله دې پسې اخلي الله دې وساتي خاتمه مستوره ده انما الاعمال بالخواتم پیغمبر علیه السلام وایي عمل نامې اعمال دا پر خواتم باندې دي چې پر چی شي دي خاتمه سو پر هغه باندې وي الله دې زموږ خاتمه غیبی پر ایمان کړي د الله د ذات ډیر ممنون یو ډیر مشکور یو بل ذات په بالله کسته د الله د ذات څخه سیوا د عبادت لایق بل څوک